سلامونه ګرانو ملګرو، الله دې وکړي راته روغ او جوړ به وي. ډېرو کسانو دا پوښتنه کوله چې موږ ته دا رقم ته طریقه راوړه چې زموږ د وټساپ نمبر چاته ښکاره نه شي. نو دغه طریقه مې اوس هم درته راوړې. نو ملګرو که تاسو غواړئ چې خپل وټساپ نمبر چاته ښکاره نه شي، چاته ونه ښکاري چې تا پر کوم نمبر باندې وټساپ خلاص کړی دی، نو راشئ دغه سیټینګ پکې حتما وکړئ. نو ملګرو وخت مې نه ضایع کوم، پر ویډیو پیل کوو. مخکې د دې که تاسو زما یوټیوب نه وي سبسکرایب کړی، اوس ورته راغلی وئ زما یوټیوب چینل ته، نو یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ او یوټیوب چینل سره څنګ آل بټن هم ووایئ چې بیل بټن هم چې آل شي، نو هره ویډیو زموږ در تاسو ته زر در رسیږي. ویډیو ته لایک ورکړئ. نو اوس زه تاسو ته پر ویډیو پیل کوم. ملګرو زه تاسو ته اوله دغه طریقه ښایم چې ما په همدغه موبایل کې سیټینګ کړی دی. دغه سیټینګ کې تاسو کتلی شئ چې ما کوم نمبر یا کوم عکس ورکړی، دغه عکس دی او دغه مې نوم ورکړی. تاسو نوم ګورئ. اوس زه راځم همدغه وټساپ ته. دغه وټساپ کې زه همدغه نوم رااړوم. تاسو اوس کتلی شئ همدغه دویم وټساپ مې رااړوم. تاسو زه دلته کتلی شئ ما دغه نوم ورکړی دی او دغه مې عکس ورکړی. تاسو دلته ښکاري چې دلته ما کوم نمبر نه ښکاري، ما پکې سیټینګ کړی دی، نمبر پکې نه ښکاري، ما پکې نوم ښکاري. نو زه د بل چا آی ډي ته نه وځم، د بل چا چاټ ته نه وځم، هغه به که سیټینګ نه وي ورکړی نو هغه ته به نمبر ښکاري. زه دې کس ته نه وځم او دغه ګورئ ورته نوم نه ښکاري، مقصد نمبر ښکاري. نو دغه نمبر مونږ څنګه ورکوو چې دغه چاته ښکاره نه شي چې د په کوم نمبر خلاص کړی دی. نو تاسو دلته کتلی شئ دغه نمبر یې د خلاص کړی، ده پکې سیټینګ نه دی کړی. زه اوس بیرته راځم پر ویډیو پیل درته کوم. ملګرو تاسو بیا څه کوئ، تاسو به راشئ پر دغه 3 ډاټس بټن باندې به کلیک وکړئ چې خپل نمبر مو چاته ښکاره نه شي. زه اوس په دغه وټساپ کې هم دغه سیټینګ کوم. را به شئ پر سیټینګ باندې به کلیک وکړئ. کله چې پر سیټینګ باندې کلیک وکړو بیا به راشئ تاسو پرایوسي باندې به کلیک وکړئ. کله چې پرایوسي باندې کلیک وکړو نو دلته تاسو ته راځي څه درته راځي اباوټ. دغه اباوټ باندې به کلیک وکړئ. کله چې پر اباوټ باندې کلیک وکړو نو دلته تاسو ته دغه طریقې درته ښیي. ایوریوان هر چاته د خپل نمبر تا ښکاري. مای اکاونټ زما د کوم کسان را سره د یو ته د ښکاري. مای اکاونټ ایکزیفټ هغه کسان ته د ښکاري چې ما کوم سره ثبت کړي دي، چاټ ورسره کومه. دا فوس یو هغه دی چې مقصد تا ته مازې میسیج کوي او ته به درته ښکاري. او د کوز لاندې یو نو باډي هیڅ چاته نه ښکاري، هغه که سره ثبت وي که سره ثبت نه وي او که زه ورسره چاټ کوم هیڅ چاته نه ښکاري. نو باډي باندې به کلیک وکړئ. زه راځم پر نو باډي باندې کلیک کوم. کله چې پر نو باډي باندې کلیک وکړو نو زما نمبر به هیڅ چاته ښکاره نه شي. همدغه رنګ هم د بشي لکه زما چې لږ مخکې درته وښودو بله وټساپ کې ما زه به نوم ښکاري، ما نمبر به نه ښکاري چې ما ته چاته پته ونه لګي چې دی پر کوم نمبر خلاص کړی دی دغه وټساپ. نو تاسو راشئ همدغه سیټینګ پکې وکړئ وټساپ کې چې هیڅ چاته د خپل وټساپ نمبر ښکاره نه شي. نو باډي باندې به تاسو دلته کتلی شئ چې دلته هم نو باډي شو. نو که دغه طریقه وای تاسو پکې وکړئ نو تاسو به نو باډي نمبر نه ښکاري، نو باډي به شي. نو که ویډیو مو خوښ شوی ویډیو کې لایک ورکړئ، ویډیو کې خامخا راته کمنټ پرېږدئ چې څنګه طریقه وه. مننه.